بیا هم ډېر زیات سلامونه معززو او د قدر وړ دوستانو، هیلهمند یم چې راته رګ روغ جوړ او صحتمنده یې. دوستانو، تېرو درسونو کې موږ تاسو د ورچوال اسسټانټ په ابتدایي مسایلو او شناخت باندې خبرې وکړلې. نن ځینې ایتکس یا اصول دي، قوانین د ورچوال اسسټانټ په حیث باندې موږ تاسو باید مراعات کړو کله چې غواړو یو مسلکي ورچوال اسسټانټ شو. اول اصول یا اصل د virtual assistant لپاره confidentiality ده. Respect client confidentiality and privacy by maintaining the confidentiality of any sensitive or proprietary information. خو هدف لدینه لاند داسې به وایي confidentiality نه هدف چی ده؟ مونږ تاسو د خپل کلاینټ محرمو معلوماتو سره ډیر حساس باید واوسیږو، بل چاته یې ډسکلوز نه کړو. خپله هم هغه مواد چې د دوی زموږ تاسو سره راسره دي هغه ډیر محفوظ وساتو لکه خپل معلومات چې وي. یعنې دغه معلومات موږ تاسو سره د یوه راز په حیث باندې باید وي، د راز په حیث باندې باید ورسره برخورد وکړو. نو مثلا هغه معلومات چې موږ ورته اړتیا نه لرو حتی غوښتنه یې هم اول باید ونه کړو. بیا که ځینې معلومات حتما موږ تاسو سره راسره وي د کلاینټ هغه ډیر محفوظ باید وساتو تر څو د دوی هغه پرایویسي ته د دوی هغه محرمیت ته زیان ونه رسیږي. دا یو اصل دی چې موږ تاسو باید په نظر کې ونیسو. دویمه موضوع انټیګریټي ده. act with honesty, integrity and transparency in all your interaction with clients. هدف له دې نه لاندې څه دی؟ موږ تاسو باید په خپلو محاورو کې یا خبرو اترو کې کمیونیکیشن کې له خپل کلاینټ سره ډیر صادق رښتیني واوسیږو، ډیر ښکاره واوسیږو. یو څه ته اړتیا لرو په ښکاره ډول ورته ووایو چې دغه معلوماتو نه زه په دې برخه کې استفاده کوم، په دې برخه کې اړتیا ده دغه معلوماتو ته، دغه موادو ته ضرورت دی. ډیر ترانسپارنټلی باید ورته ووایو، ډیر په واضحه توګه دوی پوهه کړو. زموږ ستاسو مفاهمه ډیره باید رښتینې وي، په صداقت ولاړه وي. همچنان خپل کوم مهارتونه چې وړاندې کوو هغې څخه په استفادې ډیر په صادقه توګه ټول مهارتونه چې لرو له دوی سره یې موږ تاسو شریک کړو، استفاده ترې وکړو. موږ تاسو باید غلطې وعدې له دوی سره ونه کړو چې فقط دوی ته موږ تاسو هڅونه ورکړو هغه کار بیا ونه کولی شو. دا هم د ایتکس ډیر زیات خلاف دی. یعنې هغه څه چې کولی شو فقط ورته ووایو دغه برخه کې زه همکاري کولی شم، نور څه نه شم کولی. که موږ ورته ووایو بیا کولی نه شو وروسته، دا غلطه وعده ده او زموږ تاسو هغه کوم ریپوټیشن چې دا غلط په مارکیټ کې وړاندې کېږي، زموږ تاسو بیکګراونډ ته ډیر زیان رسوي که چېرته غلط معلومات چاته ورکړو.